دغه سفر کې ورسره یو سړی شریکو وصل بلګرامي هغه بیا د هغه په حالاتو کې دام لیکلي چې اشرف علي صاحب ډېرو مزاراتو ته لړو لاهور کې د بادشاهانو قبرونو ته لاړو او بیا خپل تاثرات بیان کړ سلاطینو ته لاړو مساکینو ته لاړو داسې خلکو قبرونو ته لاړو اشرف علي صاحب چې هغه په دنیا کې بادشاهان تیر شوي او د داسې خلکو قبرونو ته هم لاړو چې هغه په دنیا کې مسکینان تیر شوي خو چې دی ورته کله لاړو نو بیا هغه خپل تاثرات چې دی بیان کړي دي نو څه وایي بہت سے مساکین سلاطین کی صورت میں نظر آئے بہت سے مساکین سلاطین کی صورت میں نظر آئے اور بہت سے سلاطین کو مساکین پایا وہ ډیر بادشاہان راته مسکینان ښکاره شو او ډیر مسکینان راته بادشاہان ښکاره شو ډیر خلکو چې دنیا کې بادشاهي کړې وه خو اوس حالت د څه دی د مسکینۍ حالت دی په قبر کې او ډیر مسکینانو په دنیا کې اوس حالت په قبر کې د څه دی د بادشاهانو دی د دې خبرې نه د برزخ هغه حالت نه معلومیږي چې د دې خلکو هغه برزخي حالت بیا داسې چې بادشاهان ښکاري دا چاته چې د زړه سترګې وي نو هغوی ته به ښکاري که نه چې هغه د زړه د سترګو نه بلکل محروم وي د هغه د سترګو نظر د چا نه لګي ابه وي دام قبر دی او هغه قبر دی او هغه قبر دی او دا ټول د خولو ډیرې دي هغه ته دا څنګه پته لګي چې دا مساکین دی او که دا سلاطین دی او چې فراست وي بصیرت وي نو د برزخ هغه حالت د هغې هغه کشف هغه الله جل جلاله وکړي خلکو ته د الله جل جلاله بندگان د هغې متعلق د داتا علي هجوري سے متعلق یو خبره دام کړې ده چې داسې لوی شخصیت دی داتا صاحب چې ہزاروں ملائکوں کو صف بستہ پایا وی د داتا صاحب رحمت الله علیه عجیبه شخصیت دی په زرګونو ملایکې مې ولیدې چې بس لاس تړلي ورته ولاړې دي لاسونه یې په نامه دي ورته ولاړ دي په زرګونو فرشتې ورته لاس په نامه ولاړې دي دا ورته کوم ځای کې ولاړې دي یعنې د دې خبرو نه هغه د برزخ هغه حالات هغه د معلوم شو دارنګې د بسم الله الرحمن الرحیم په فضایلو کې کتابونو لیکلي دي امام رازي صاحب هم لیکلي دي چې حضرت عیسی علیه السلام یو لاره باندې تلو د یو قبر حالت ورته الله تعالی وښولو سړی په عذاب کې مبتلا و بیا چې څه وخت تېرېدو هغه نه عذاب پورته شوی و دی بیا تپوس وکړو پروردګاره دا څه حالت دا څه وجه ده همدغه قبر و مخکې چې راتلم عذاب و پې اوس چې رالم هغه باندې عذاب نشته الله تعالی ورته وفرمیل چې د دې کس یو وړوکی بچی پاتې و دنیا کې هغه نن د استاد سره سبق را شروع کړو او هغه ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو د دې سړي د هغه وړوکي زوی د بسم الله الرحمن الرحیم د برکته ما د ده نه هغه عذاب پورته کړو عیسی علیه ثواب دپاره دلیل هم شو چې زوی بسم الله الرحمن الرحیم ووایي هلته یې د پلار نه الله تعالی عذاب پورته کړو او د کشف قبور دپاره هم دلیل شو چې حضرت عیسی علیه السلام ته الله تعالی د هغه دواړه حالت وښول د عذاب هغه حالت هم او چې بیا حالت کله ښه شوی دی هغه حالت یې ورته ښولی دی بلکې کشف قبور متعلق خو لاهوري صاحب لیکلی دی مولانا احمد علي لاهوري صاحب لیکلی دی چې کوم نوجوانان چې علماو پسې بد وی د عالمانو سپکې وی وی ما وکتل چې د هغې قبرونه د جهنم کندې جوړې شوي دي دا د کشف قبور خبره نه ده چې د هغه ځوانانو قبرونه چې بیا مړه شو نو د قبرونو نه د جهنم کندې جوړې شوي دي دا حالت الله تعالی ورته وښودلو دې ته ویلی شي کشف قبور بیا وایي چې نوجوانه تا د پلار ډېرې پیسې خرچ کړې تعلیم یې در باندې وکړو
14 کاله دې سبق وې 14 پاس شوې نوکر شوې ته راشه ما سره یو څو میاشتې تېرې کړه چې زه درته څنګه ویم هغسې ژوند به تېرې نو خدای به تا داسې مقام ته ورسوي چې ته به بیا دا ویلی شي چې دا قبر د جنت د باغچو باغچه ده او هغه قبر د جهنم د کندو نه یو کنده ده یعنې یوازې دا نه چې ما ولیدل او کیسه ختمه شوه نه هغه وایي باقاعده تا ته هم زه دا ښودلی شم خو ته ما سره څه وخت تېر که او چې زه څنګه وایم هغسې ژوند تېر که بیا به تا کې هم داسې کمال راشي چې ته به بیا دا فیصله کولی شي چې د چا قبر د جهنم د کندو نه یو کنده ده او د چا قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه ده نو الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو مشرانو قبرونه د جنت د باغچو باغچې وګرځوي د هغې په قبرونو د الله تعالی لا متناهي انوارات او برکات نازل کړي او زمونږ د ټولو د الله تعالی صحیح اعمال او صحیح عقاید نصیب کړي د بدو اعمالو بدو عقایدو د الله تعالی مونږ ټول وساتي زمونږ خوږ تره حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب نور الله تعالی مرقده خصوصا په هغه د الله تعالی د خپلو رحمتونو بارانونه وورئ الله جل جلاله دې پې انوارات او برکات نازل کړي د هغه پسماندګان که هغې شاګردان دي که متعلقین دي او که اولاد دي الله جل جلاله دې ټول د هغه دپاره صدقه جاریه وګرځوي ټول د الله تعالی عالمان عارفان کی او د دې حق دین صحیح خادمان دی الله تعالی جوړ کی زمونږ د ټولو په حال دی الله تعالی رحم وکي او عالم اسلام ته خصوصي دعاګانې کوي مختلف سازشونه کیږي لګیا دي په دنیا کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي الله تعالی دې د خپل مقدس کتاب قرآن عظیم الشان په ټوله دنیا باندې حاکم کی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ښکلی مبارک نظام دی الله تعالی په دې ټوله دنیا کې نافذ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین